ګرانو لیدونکو د افغان ژغورنې د فکري سند د خپراوي د ویډیویز پیغام درېیمې برخې ته ښه راغلاست درته وایو. ښاغلی وردګ صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د افغان ژغورنې په وړاندې اساسي ستونزې د تاریخ برخه وګڼله. ستاسې په ان د افغان ژغورنې په وړاندې تاریخي ستونزې د اوسنۍ ستونزو سره څه تړاو لري؟ بالکل تړاو لري. دا د مغو پخوانیو جرړو کورنیو بهرنیو ستونزو مغه لړۍ ده چې تر نن پورې ادامه لري. ځکه چې کله چې انګریزانو د افغان خاوره ونیوله، افغان دوه ټوټې شو. یو ژوندی وجود د وجود په ځای د میکانیزم په ځای په غوښو بدل شو. د افغانستان اقتصاد، تجارت، صنعت، حتی تعلیم و هر څه د کابل و ډیلي ترمنځ او د ډیلي تر کابل و داسې د وریښمین لارې چې د تجارت ښیي، دا خو ډېرې پخوانۍ وي. پېښور د تجارت مرکز و، کابل د تجارت مرکز و، قندهار و هرات دا د کاروانونو مرکزونه وو. دلته صنعت و هر څه و. دا چې وتړل شو، افغانستان مجبوره شو چې د ډیلي په ځای د خپل تاریخي هغه سیمې په ځای شمال خواته مخه وکړي. انګریزانو د افغان په نیمه خاوره خېټه واچوله. همدغو تاریخي کورنۍ جرړې، د کورنۍ جرړې نه، د کورنۍ ستونزې نه انګریز ګټه پورته کړله. صوبه په دوهمه جګړه کې د افغان انګلیس چا کړې وه؟ ایوب خان کړې وه او غازي محمد جان خان کړې وه. دا دواړو ځایو کې انګریز ماته خوړلې وه او د افغانانو مشرانو، د پښتنو مشرانو انګریز ته ماته ورکړې. انګریز څه وکړل؟ انګریز هغه راوغوښتلو عبدالرحمن خان کړم. عبدالرحمن خان ته یې پاچاهي ورکړه. عبدالرحمن خان هم راغی، د خدای څه غوښتل؟ په پاچاهۍ کېناستو. هغه نو دغه نیم وجود باندې شروع وکړه دا غرباوه، دا غرباوه، دا خلک یې د ازادۍ خلک یې ټول شهیدان کړل. غازي محمد جان خان ته شهید کړ. یو ستر وحشي فرعوني جنایت یې وکړ او انګریزانو یې د دې لپاره راوغوښتو چې نه په پښتو ژبه پوه شي، نه پښتنو څه خبره وکړی شي، نه پښتون قوم د ما مقابل کې راپورته کړی شي، او نه هم خلک سره خبره خلاص شي. او بس دی و دومره ښځې وې او عیشونوش و پاچاهي و. ما د انګریزانو سره د ډیورنډ کرښه هم هغه کړله، وکړه ورسره. او دا فکر یې کولو چې والله زه به افغانستان جوړ کړم او بیا به دا نور کوم، بیا به دا نور کوم. هېڅ یې ونه کړل. ځکه دلته نه یې دسه یو وزر و، نه بل وزر و، نه ورسره جرګه وه، نه ورسره ژبه وه. دی پښتون قوم ته د قانون د دې خلکو راټولولو د جرګې د سیستم ورسره پاتې و، نه یې راوړه، نه یې پرېښود. مطلقاً یو فرعون و دی او دی هم ولس ته ژبه په خبره سوی شوی. او دا شیان د انګریز په لاس کې وو. نو افغانستان په طبیعي ډول د شمال خواته خپل تجارت هغه کړ. چې قیصه راغله تر ظاهر و داوده پورې، د ظاهر په دوران کې. په دې وخت کې د دغو چون انګریز چې بیا دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته انګریز مات شو، پاکستان د افغانستان په نیمه خاوره او نیم ناموس باندې خېټه واچوله. زموږ نیمه خاوره او نیم ناموس ونیولو. په دې وخت کې حضرت پاچا خان او د پښتونخوا په سیمه کې د خدایي خدمتګارۍ تحریک حاکم و. هغه انګریزانو رنګ کړ. نه د پاکستان خپلواکي ته اجازه ورکړه، نه د پښتنو خپلواکي ته اجازه ورکړه، نه د افغانستان ته یو اجازه یې ورکړله. بس پښتانه یې وغولول، یوې خواته یې قرآن شریف کېښود، بلې خواته یې ګنګا وکېښود. دې ته ګنګا ته د هندو کتاب ته رایې ورکوي که د قرآن شریف ته. خلک یې ټول وغولول، یو څه رایې جوړ، یو څه غلطې. بس پاکستان یې په زور باندې جوړ کړ او د پښتون په خاوره یې جوړ کړ. او چون هغه وخت کې بیا هم پاچاهي د همدغو ظاهر خان خیل وه، دوی هم پیغام پښتنو ته نشوی رسولی.
او غني خان په هغه وخت کې دا شی ووی 1,20,000 دوی پاوز درلود پښتون ځوان پښتون ځوانان او پښتانه د دوه خدای خدمتګاري خلک وو فقیرې پی ورته ووی انګریز کې هیڅ هم پاتې نه وو پاکستان هیڅ نه درلودل څه چې خازې شنې مې په قبر ولاړې که غلام مړم راځئ توکې یې پیلاړې په آخر کې وایي که مې دښمن پاوز قطرې قطرې نه کړم مور یې په مخ ما پسې ژاړي یا به د بېننګه ملک باغ عدن ته یا به کړم د پښتنو کوڅې ویجاړي حضرت باچا خان په ټوله سیاسي مبارزه زه د ده لاره وایم په دغه پرېکړه زه د مخالفت کوم دا یو تاریخي اشتباه وه چې ده وکړه ده خو به یو زور ازمېیلی و ده خو به یوه قرباني ورکړې وه که ظاهرشاه ورسره نه درېده ظاهرشاه د ملاتړ نه وایم کړی ده به خپله کړې وه ده به دا کار کړی و دا پښتانه ټول راپورته کېده ولې دی د پښتنو په ژبه پوهېدو د پیغام وردګو ته رسېدو قندهار ته رسېدو بدخشان ته رسېدو د افغانستان ګوټ ګوټ ته رسېدو نو انګریز چې پاکستان جوړ کړ افغانستان بیا هم نیمه خاوره پاتې شو نیم وجود پاتې شو یوه د غوښو سټه پاتې شو د وجود په میکانیزم سره ستاسو په اند باندې پاکستان انګریز جوړ کړی دی بالکل خپله قولفکیر وایي ماونټ بیټن وایي چې وی کریټډ پاکستان دا زما خبره نه ده دا دوی خپله خبره ده تاسو تاریخ وګورئ دوی خپله وایي دا د برټش لایبرري کتابونه چې ما کتلي اسناد مې کتلي ټول همدا خبره وایي we created Pakistan we carved Pakistan د پاکستان د جوړولو نو دوی موخې او اهداف څه شی کېدلی شي د دوی موخې او اهداف همدغه وو چې په دې سیمه کې د ثبات د لاسوهنې لپاره په دې سیمه کې د خپلو پوځي او اقتصادي توکو د خرڅولو لپاره او په دې سیمه کې د سبا د راتګ لپاره د پښې ځای ولري او د دې سیمې نه یو اقتصادي ځواک جوړ نشي احمدشاه بابا چې کله په هند واکمن و نو د هند اقتصاد په دنیا کې 30% و انګریزان چې هند یې وزبېښلو بیا یې ټوټې کړ بیا چې ته ووتل د هند اقتصاد 6.5% و دومره یې زبېښلی و انګریزان په دې پوهېدل نیواګر انګریز په دې پوهېدو چې د دې خطې نه د هغه حاکمان چې په کابل کې اوسېږي که په ډیلي حاکمان شول د کابل او ډیلي لاره جوړه شوله دغه سیمه یو اقتصادي ځواک جوړېږي نه اروپا جوړېدی شي ورته ټینګېدی شي نه امریکا ورته ټینګېدی شي نه چین ورته ټینګېدی شي او زه سبا راتلی خو بیخي نه شم زه سبا هېڅ شی نه په دو وسلې خرڅوی شم نه په دو کې جګړې کوی شم نه هېڅ شی کوی شم همدغه و چې افغانستان د انګریز د ماتېدو نه وروسته د امریکې او د روس د دوو هغه وخت د جګړې نه وروسته ابرقدرتو د لوبو مرکز وګرځېد روسانو په افغانستان کې خپل لاسپوڅي پیدا کړل 9 کسه غلامان جاسوسان یې د دوی د اسنادو په اساس زه نه وایم د متروخین د کتاب په اساس بابرک کارمل ګلاب زوی ډاکټر نجیب او د 9 کسان دوی ځان ته جاسوسان ښاغلی وردګ صاحب په ډېرې بښنې سره ګرانو لیدونکو ښاغلي وردګ صاحب تر دې دمه د افغان ژغورنې په وړاندې پر تاریخي ستونزو باندې خبرې وکړلې چې د احمدشاه بابا د وخت نه رانیولې او اوس مهال د پاکستان تر جوړېدو او بیا په افغانستان کې د روس تر مداخلې پورې راورسېدلو هیله ده په بله ویډیو کې تاسو ته د افغانستان په اوسنیو د افغان ژغورنې په وړاندې د اوسنیو ستونزو پر هکله تاسو ته تفصیلات او وضاحت درکړي ډېره مننه زموږ سره اوسئ